الضخيم تناظمت. نبي عليه الصلاة والسلام وقت حضرت بلال رضي الله عنه توای چې ای بلال ستا په دې اعمالو کې کوم هغه عمل ده چې تا هغه ته ډېر امید ساتلی وي دا له دې وجې چې داسې وخت نه ده راغلی چې کله ما ته الله جنت ښکاره کړي یا زه جنت ته ورسم زما په مخ کې ته روان یې جنت ته رسېږي. اوس دا خبره عزیزانو په دا خبر باندې پوه کېدل شاید څه ګران وي خو به هر حال که زموږ تصویر د دې خبرې کولی سئ که نه سئ کولی پر دې زموږ ایمان ده دا د پیغمبر صادق او وینات چې دا نبي علیه الصلاة والسلام خو به هر حال جنت به لیدی الله به کله اذن د دخول ورته کاوه کله به د هغه یو نقشه ورښکاروله. حضرت بلال رضی الله عنه چې دلې په دنیا کې ګرځېدی دا بیا په جنت کې لکه چې هر وخت نبی علیه السلام وایي زه جنت وینم ته زما تر مخکې نو په ډېر اسانه شکل باندې نو که سړی وایي د الله پر هغه نقشه باندې علم سته چې په کم وخت کې به حضرت بلال راځي قیامت به درېږي حساب به ختمیږي حضرت بلال به جنت ته داخلیږي په جنت کې به روان هغه نقشه د الله په علم کې سته. الله د خپل علم په مقتضا کله کله هغه نقشه به نبي علیه السلام ته نو که څه هم بلال د دې په مدینه منوره کې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام موزینو لیکن نقشه به په جنت کې ښکارېده. اوس خو دنیا پر مخ ولاړه دنیا ترقي وکړه یو سړی په یو مجلس کې ناست بیا مجلس کې عکاسي وسي بیا کلونه تېر سوي وي بله ورځ دی بیا سپین ږیره یې هغه عکاسي راوړاندې چې دی خپل ځان کې وویني ځوان سپېرلی د دلته دغسې د الله په علم کې ټولې نقشې له ازله تر ابده دا شته. الله پر دا خبر قادر ده چې هره نقشه د هر وخت تا ته په یو طریقې سره ښکاري هغه ښکارولی نو الله پاک به کله کله هغه نقشه د جنت چې بلال رضی الله عنه به کې ګرځي له قیامت کې هغه به نبي علیه السلام ښکاره نو نبي علیه السلام وایي و بلال ته چې ستا په اعمالو کې کم یو هغه عمل ده چې ته د هغه په رابطه ستا ډېر امید ځکه زه چې هر وخت جنت الله ماته ښکاره کوي ته زما په مخ کې روان نو بلال رضی الله عنه ورته وویل چې یاره زه خو نسم ویلی صرف یوه خبره زه کوم همیشه یې کوم چې کله زما اودس مات سو زه دستې اودس کوم دا یو او بل دا ده چې کله ما اودس وکړئ چې هلته داسې وخت نه وي چې په هغه کې لمونځ مکروه وي زه 2 رکعته نفل د لمانځه د دې اودس نبي علیه الصلاة والسلام بس هغه څه دي چې کې ماته په جنت کې ښکاره کړی دا ګوره دا د بدن ذکر چې حضرت بلال رضی الله عنه دې به هر وخت کاوه چې کله بیا اودس وکړئ 2 رکعته نفل دا د ټول الله هغه مقام ورکوي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وایي چې کوم وخت ماته د جنت نقشه ښکاره شوې يثنيك فيها للطغاة ولاء حتى استمعت إلى الأمين مبشرا بالدين لا شرك ولا هواء وصدعت بالإسلام من بين الورى فانهالت الشحناء والبلوى أحد صدعت بها برغم عذابها لم تثنك الأحجار والرمضاء بل صاموا على بهن حلاوة ما دام في ذات الإله بلاء كم قد صبر كم قد صبر